دا اسکندر ذوالقرنین دی لګیا دی په دنیا باندې قبضه کوي یو ملک فتح کوي بل ملک فتح کوي چین ته ورسېد دنیا قبضه کو چین ته ورسېد د چین یو شهزادګۍ ورېره زیاته هوښیاره وه هغې چېرته د تصویر پیدا کړی چې دا څنګه سړی دی چې په دنیا پسې نښتی دی یو ملک هم فتح کوي یو بل ملک هم فتح کوي خیر هغه خو د یو ښه مقصد دپاره فتح کوله چې دا ملکونه به فتح کم او اسلامي خلافت او د صحیح طریقې سره به په دې کې د اسلام د احکامو تنفیذ به راشي اوس امریکا هم لګیا ده یو ملک نیسه او بل ملک بل ملک نیسه د دغه خپل غرض دی پکې چې چا نه به تیل وګټم او چا نه به هیرې جواهرات وګټم او چا کې هغه څه شی دی پروټین دی او که څه د څه نوم نومره هېر کړو راته هغه ایټم بم کې څه استعمالیږي نو دا داتونه او دا قصې پسې به پکې د هغه ملکونو ته ورسون کې دا معدنیات او ذخایر قبضه کم لیکن د هغه مقصد جدا و نو د چین یو شهزادګۍ ورته تصویر یې چې د پچا جوړ کړی او ځان سره یې ښودی دې چې کله په چین علاقه باندې حمله کوي نو پوجونه یو طرف ته کېښودل چې اوس حمله کوو نو د فقیرۍ لباس واچو بالکل د فقیرۍ ځان نه یو ملنګ جوړ کړ او فوت ته وی زما د حکم انتظار وکړې دلته کښېنې زه د فقیرۍ جامه کې په خپله ځم حالات ګورم معلومات کوم چې حمله د کم طرف نه وکړو د بل چا باندې اعتماد مې نشته او علاقه ګورم د هغې فوج به وګورم د هغې وطن به وګورم نو جامع یې بدله کړه چې ما څوک ونه پېژني او د ملنګۍ او د فقیرۍ لباس یې واچو او ورننوت چېرته هغه شهزادګۍ بره ناسته وه په خپل محل کې او دې یې صحیح کړ ملنګ یې صحیح کړ چاته یې ویې لکه تاسو ورشئ دا ملنګ نه مټه ونیسئ ما راوړل یاره اوس دې سره خو یې تصویر پروت و کلک یې د مټه ونیوه او دا خو ته بادشاه ګیر شویله زمونږ ګوتو له خدای راوستې او ورته یې جیل کې واچوې خو جیل ته رپورټ ته پته نه لګي چې زمونږ بادشاه خو شهزادګۍ ګرفتار کړ هغې خو وایي چې زمونږ بادشاه کله د خپل معلومات کې راځي به د حملې حکم به کوي نس کې ګرفتار شهزادګۍ حکم وکړه شهزادګۍ ته هم پته وه چې د ده د فوج طاقت مونږ نشو لرلی که دې مونږ مړم کو نو بیا به زمونږ ډېره به دروځي اوس خو ځکه زمونږ بادشاهي ونیسي جوړه ورسره وکړو نو مونږ جمدي خو به پرېږدي کړ او که چېرته دې مړم کړو د دونه فوج او دومره لښکر د دنیا قبضه کړه مونږ به هم قبضه کړي بیا به رانه انتقام ولي چې څه چل به راسره کوي وجنو یې نه کو یو طریقه باندې ولې اصلاح کوو دا بادشاهي هم په عقل کېږي په بې عقلۍ ګرانه ده جیل کې واچو حکم یې وکړه د جیل داروغه ته چې ډوډۍ پې بنده کړې اوبار څه پې بند کړې تیار څه پې بند کړل 3 ورځې پسې ځان ته حاضر کړل هغې شهزادګۍ قیمتي لالونه او جواهرات او سره زر او سپین زر د دنیا چې کوم قیمتي هیرې دي ورته مخې ته کېښودې بادشاه سلامت اوږې وی او ډېر اوږې تږې مې وی او ډېر تږې وی د دنیا قیمتي شی مې درته کېښود په دې د خپله تندم ختمه کړو لوږه دې ختمه کړه بادشاه لاندې ګوري سلطان اسکندر لاندې ګوري وی شابه که نه دا هیرې دي قیمتي د یوې هیرې په کرونو درهم قیمت دی د یو لال کرونونه درهم قیمت دی زما بادشاه کې چې مې کومې قیمتي هیرې او سونا او ارس لیدل درته مې مخکې ایښودې دي شابه په دې خپله لوږه ختمه کړه په دې خپله تنده ختمه کړه نو دې ورته وي دا خو نه خوړی شي او نه سکي شي د دې خو زما لږ او تنده نه ختمېږي وي همدا شی در کوم بل شی موږ سره نشته ده وله دیکه ورکړه وي دا مې نه دي پکړه دې وخت کې دا ماله فایده نه راکوي وی خلال شي یو موټی اوربشې ورته کوي وروړی اوربشې اوس لږې قیمتي دي لیکن مخکې د اوربشې قیمت نو غریبه غریبۍ کې چې به د چا خوراک او اب اوربشې وي غنم جوار به چا نه موندل اوس اوربشې څوک نه موني یو موټی اوربشې ولوټه کوی راوړی والا داسې لږې غوندې د یو 2 پیسو اوربشې ولوټه کولې او مخې ته یې ورته کېښودې وایي ځکه نه په دې دې لوږه ختمه کوي ډېره ښه هغه اوربشې وخوړې وایي څنګه شوې وایي برابر شومه وایي ګوه بادشاه پته ولګېدله چې ستا د زندګۍ او د ژوند دپاره کم شی ضروري دی دغه هیرې لالونه جواهرات او سره زر که اوربشې وایه وی اوربشې مې ضروري دي وی ژوند به دې په څه بچ کېږي وی په دې اوربشو به بچ کېږي وی اصل ملک په مخ اخیستی دی د دنیا دپاره کله یو ملک قبضه کې او کله بل قبضه کې او کله بل قبضه کې
چې کم کې اوسېدې دونه اوربشې دې پکې کېدې چې ستا ګزاره پکې نه. عجیبه ده، عبرت خبره ده که نه. کم ملک کې چې اوسېدلې دومره اوربشې پکې کېدې چې ستا پې لوږه ختمېده، ستا د قوم لوږه پې ختمېده. ملکونه فتح کې هیرې ګټې، جواهرات ګټې، سره زر ګټې، بلډینګونه او محلات ګټې، هغه دې په کار شو. اوس دې څه په کار شو؟ هغه شی دې په کار شو. ما خو درته مخکې کېښود دیکه دې ورکړه، او که هغه د 2 پیسو اوربشې دې په کار شوې، بادشاه سلامت دغه اوربشې وخوره چې آخرت ته پې روغ لاړ شي. هیرې جواهرات فایده نه درکوي. هغه پوه شو وی ځه شهزادګي ورته وي در باندې مې رحم وکړه، څه درته نه یم په مخه دې. بادشاه فوج ته حکم وکړی باس دا ما دپاره عبرت دی، ځای چې زه فوجونه واپس کړې. نور مې د دنیا ګټې او د دنیا فتوحات ته دي په کار. بس ځای فوج ته حکم وکړ ډېره علاقې مو فتح کړې، خپل رب دې نه پس راضي کې او د اوربشو ډوډۍ وخورئ، مال پرېږدئ، دولت پرېږدئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دا سوچ به وکړو چې موږ قیامت له الله له څه ولیدې او څه مو ګټلي دي. حدیث پاک کې راځي یو سړی ډېر زیات مالدار د قیامت پر ورځ به الله ځان ته مخامخ ودروي، بنده ما خو دله مال درکړی و که نه، څه دې پکې کړي دي؟ دولت مې درکړی، څه دې پکې کړي دي؟ دی وایي الله ما خو پکې دونه تجارت وکړه که نه چې تا ماله 1000 راکړی او ما ته کورونه درله جوړ کړل، تا ماله 100 راکړی او ما دې درته اربونه جوړ کړل، بلا بلډینګونه مې ترې جوړ کړل او ډېرې زیاتې مې کړی د پیسې، او ته ما پرېږده چې دنیا ته لاړ شم چې دلی راوړم. الله ورته وایي حدیث کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي شا پرېږده مخکې وګوره، مخکې دې څه رالیږلي دي. دنیا دې ختمه ده اوس، هغه دنیا دې اوس نشته. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وګوره مخکې دې څه رالیږلي دي. دې به ښي طرف ته وګوري الله مخکې خو څه نشته، مخکې به وګوري الله اسم نشته، ګس طرف ته به وګوري الله اسم نشته. وی شا پرېږده چې مال دې ډېر کړی دی، خو الهاکم التکاثر د دې مال ډېروالي غافل کړی وي د دې مخکې ژوند نه که نه، د آخرت د ژوند نه. وی لا صفونه به فرښتو ته حکم وکړي وبنیسي او اخر جهنم ته به ورغوزار کړي. رونو موږ د دنیا مال او د دنیا د مال ګټې، د دنیا جاه منصب او د دنیا دولت او د دنیا حرس او د دنیا مالونو دی غافل کړي و آخرت امیر کړي. حضرت حسن بصری رحمه الله دا یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی، ډېر لوی شخصیت جناب. دومره لوی سړی تیر شوی دی چې زموږ د احادیثو استاد دی، او په بخاري شریف کې او دارنګې په دې نورو کتابونو کې د احادیث نقل کېږي. او جناب د تصوف په دې پیرانو کې د دې ټولو پیرانو پیر دی، د ټولو په سلسله کې د ده نوم شامل دی. یو زمانه کې تاجر و، زبردست تاجر او ډېر زیات مالدارو، بادشاهانو له به یې تحفې تحایف وړل. نو د روم یو بادشاه هرقل بلا سامان یې راواغېشت او قیمتي قیمتي څیزونه، او یې زه هغه له تحفه وړم. چې څنګه راغې نو بادشاهانو ته خو نیغ په نیغه نزدېکت ګران دی. یو دوست یې وزیر، هغه له هم څه تحفه یوړه، ورته یې وزیر صاحب ما له د بادشاه نه د ملاقات ټیم وله، ما وله څه تحفې تحایف راوړي دي، ملاقات به م ورسره وکړو او تحفې تحایف به م وله ورکړو. وزیر ورته وی چې داسې پروګرام دی چې اوس نه کېږي، بادشاه چېرته روان دی او یو ناشنا سیل دی، ته به هم راسره لاړ شئ، او چې کله بادشاه واپس شي بیا تا ملاقات به ورسره برابر کړو. ډېره ښه ده. حسن بصري وی د روم زما دغه اشنا دوست وزیر دی، زه ورسره روان شومه. لویه قافله د بادشاه دی، وزیران دي، ښځې دي، هلکان دي، قسم قسم خلک دي. د کلي نه بار یو اعلی غوندې ځنګل او په ځنګل کې یو بهترین باغ دی، هغې ته ټول خلک لاړل. وی زما دې دوست دی وزیر ما یو خیمه برابر کړه چې ته په دې خیمه کې کښېنه، تماشه کوه، او چې کله واپس شم بیا به سره خبرې اترې کوو. ما دا سوچ چې بادشاه به ښکار نه راغلي، دې به ښکار کوي، یا اکثر دا بادشاهان دا یو بل سره د اسونو او د اوښانو زغل کوي، دا مقابلې کوي، دې له به راغلي، تیر و تفریح له به راغلي. وی جناب ګورمه چې د دې باغ او د دې ځنګل په دا میانځ کې یو خیمه ده، او ډېره قیمتي اعلی د سرو زرو چړاو پې شوی دی، او د هغې خیمې نه ګیر چاپېره په پردو هم سره زر دي، او چې کوم د هغې هغه پړي دي هغه ډېر قیمتي او اعلی.
یو ډله ځي هلکانو د جینکو د بوډاګانو لښکر بادشاه وزیران او هغه خیمې ته ځي او د هغه خیمې نه تاویږي او یو کس پکې ورننوځي او واپس راځي. وی افسوله کې مې سوچ کو چې بنده دا خیمه کې څه دي او دا خلک دې خیمې ته څه دپاره ځي. وی چې ماسخوتن شو زما هغه دوست وزیر راغی او ما سره کېناست مې چې لکه ما خو سهر نه اوسه پورې لویه تماشه ولیدله خو په دې مې پوه کړه چې دا څه شی دی. یاره سړی وایي زمونږ بادشاه دی خو د هغه یو زوی مړ دی او دې خیمه کې د هغه قبر دی او دا نن د هغه عرس و. کال په کال د هغه برسي کېږي عرس کېږي او دا تا چې څو لیدل دا کار کوو. دا تاسو څو کړل؟ وی تا ولیدل لومبې چې یو ډله ورله لویه ډله دا د ټول روم طبیبان او ډاکټران او حکیمان دوی ورغلل او د بادشاه د هغه خیمې نه چکر یې ولګو او چې مشر ډاکټر او طبیب و هغه بیا وردن نه شو او د بادشاه دغه زوی خیمه چې دوی قبر کم دی هغې ته ورننوت او ورته وي د بادشاه زویه مونږ تا پسې ډېر خفه یو. بادشاه خفه دی مونږ د ټول روم ډاکټري طب او حکمت راوړی دی که په ډاکټرۍ او طب او په حکمت ته جمدی کېږي نو چې څومره خواري د مونږ یې کوو. مونږ کوشش کوو چې تا جمدي کړو چې بادشاه خوشحاله شي خو افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې هغې مرض په چاو لګي نو په طب او په ډاکټرۍ واپس دا بیماري نه ځي. داسې درونو که نه ده یو بیماري ده چې هغه د ناقابل علاج ده چې هغې ته بوډاپه وایي بوډاوالی چې راغی سړی ځوانېږي نه او دویم مرګ چې راغی نه د ډاکټر بچ کولی شي نه د ساینسدان بچ کولی شي نه د امریکې او د بش د عارضي مجازي طاقتونه بچ کولی شي. خبره ختم. نو ډاکټر ورته وایي هغه مشر طبیب چې افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې د هغې علاج چا سره نشته دا بیماري کې راله سړی ته واپس نه خلاصېږي مونږ بې بس یو. سلام علیکم. وی ورپسې دویمه ډله تا ولیده چې ورننوته هلکان او جینکې او خشته ښکلې لباس والا او په ځان یې د کالو انبارونه جوړ کړي هغې ورغلل چې د بادشاه زوی مونږ په تا پسې ډېر زیات خفه یو او مونږ د ټول روم حسن راوړی دی. بعض انساني هغه د حسن نه مجبور شي نو خبره مني نو مونږ حسن راوړی دی که ته په حسن جمدی کېږي تا نه زمونږ حسن قربان دا ټول حسن در نه قربانو. افسوس معامله دی د هغې ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا حسن څه شی دی. داسې ده که نه الله د چا په حسن څه کوي. د حسینانو خشته او ډولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله جمیل الله ډېر زیات ډولې دی چې مخلوق یې خشته ښکلې پیدا کړی دی چې د الله ذات به څومره خشته او څومره ښکلې وي. الله دې زموږ دیدار نصیب وګرځولی کړي. نو هغه ذات سره د معامله ده چې د هغه د چا په حسن څه او نه د مرګ نه خشته بچ کیدی شي او نه ترې بدرنګ بچ کیدی شي. چې ته هم راغې خشته په هلکانو کې که حسن حسندار هلک دی او که جینۍ ده که د 20 کالو کې ډز ورکړه او که 40 کې ډز ورکړه او که 80 ته ورسېدل. بعضې وخت کې حسین او خشته زر مړ شي او بدرنګ 100 ته ورسېږي. دا په رقم پکې نشته. مونږ بېوسه یو نو مشر چې کوم پکې خشته انسان هغه وي سلام علیکم واپس دی وی بله ډله دې ولیدله را سپین ګیري هغې ورلل ای د بادشاه زویه مونږ راغلي یو جرګه م راوستې ده ځکه بعضې وخت کې انسان د جرګې نه مجبور شي مونږ جرګه راوستې ده که ته په جرګه باندې جمدی کېږې نو مونږ الله له جرګه راوستې ده ولې چې مونږ هم در پسې خفه یو بادشاه هم در پسې ډېر زیات خفه دی. افسوس د مرګ داسې یو شی دی چې هغې په جرګه هم سړی دی نه خلاصېږي. ډېرې جرګې م ورته وکړې که نه کلا اذا بلغت التراقیه وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى یوم څنګه دی الى ربک یومئذ المساق. کله چې مړی ته ساره وکړي که نه نو خلک وایي من راق هلکه څوک تعویزګر شته کې نشته دمګرې والا وګوره چې دم پې واچوي چې جوړ شي والتفت الساق بالساق بس بیا پنډی د پنډی سره میلو شي او سا د مرۍ نه وځي
او وظن انه الفراق دلته علما لیکي چې ژوند د یقین په معنا دی د پوره یقین هغې کې باس پلار نه لاړم زوی نه لاړم ورور نه لاړم او د کور نه ووتم بیا په دې کور زما واپس قدم نشته داسې ده که نه دا سړي ته اله لګي د عملی کور کې وشي سړي تار سره یاد والد صاحب زمونږ چې کله جنازه ایستله یو عجیبه کیفیت په ما راغی دغه لږ تات دی د الله را طرف نه ا جنازه چې وته خولې نه مې دا لفظ ووته الله دې معافي وکړي ما وی بات نن نه دی ووت واپس پر دې دروازه بیا نه راځي داسې ده که نه کم کور چې چا جوړ کړی دی او د مرګ په قدم کې ووت دغه کور له بیا واپس نه راځي بس ختم هغه خپل بستر پاتې شو هغې له بیا واپس نه راځي خو د مرګ جنازه چې ووتله بس دا اخري وتل دي دوباره بیا د خپلو بچو لا د خپل پلار لا د خپل رور لا او د خپلې ښځې لا او د خپل خاوند له انسان دوباره نشي راتلی خبره ختم د مارونو ډېره لویه د افسوس خبره د مونږ غافل یو الهاکم التکاثر غفلت کې پراته یو بهر کې کو وی چې هغه دغه ورته وایي چې هغه بوډاګان چې مونږ جرګه راوستل په جرګه بعضې وخت کې د انسان حاجت پوره کی افسوس معامله د مرګ دی د هغې ذات سره ده چې هغه د مرګ په مسله کې جرګه هم نه مني وی بیا دا داسې خلق ورلل چې هغې قیمتي اعلی هارونه قیمتي جواهرات په کاسو کې نیولې او د دولت انبارونو والا خلق ورلل بادشاه سلامت دویا ته مړې او مونږ در پسې خپه یو مال هم راوړی که ته په رشوت جمدې کېږي د ټول روم دولت تانه قربان افسوس مرګ او د مرګ معامله هغې ذات سره ده چې په هغې سړی په پیسو هم نه کېږي بیا وی تا ولیدل چې یو چاقو چوبند لښکر لګیا دی هغه خپل سلوټونه وکړل ورغلل بادشاه زویه مونږ لښکر راوستی دی جنګ کوو ستا دپاره ځانونه وجنو چې ته واپس جمدې شې مونږ هم خفه یو بادشاه هم در پسې خفه دی افسوس معامله د هغه ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا لښکر د ماشي برابر قیمت نه لري داسې ده که نه لښکر یو سکم کې چې الله وغواړي هر څه به دړې وړې کړي برباد به کړي بیا بادشاه ورغې سره د وزیرانو بچې ما خو هره وسه وکړه ما حسن راوسته جرګه مې راوسته ډاکټري مې راوسته او طاقت مې راوسته لوی لښکر او د هغې نه علاوه مال دولت مې راوړه خو افسوس او افسوس چې د مرګ نه واپس جمدې کېدل شته دی نه نو د څوک مونږ بې بسه یو آینده کال پتا زمونږ سلام د کال پس بیا راځو حسن بصري وایي دې قصه کوي را وزیر صاحب او زه دې سوچ کې پرېوتم چې واقعي مونږ خو د دنیا د مال غافل کړي دا خو حقیقت دی سړی چې د ځمکې لاندې شو دا خو حقیقت دی نه مال بچ کولی شي او چې کوم مال یې ګټلی دی هغه ترې پاتې نه عزت بچ کولی شي نه علم بچ کولی شي او نه د دنیا د بنگلې بچ کولی شي او نه د دنیا د کلاشنکوف بچ کولی شي او نه ډاکټري بچ کولی شي دغه سړی چې واقعي لاړ بس خو لاړه خدای خبر تا سره ملاقات کېږي او که نه او ټکله به کېږي که هم مسلمان مړ دی او ته مسلمان مړ شوې ممکن د ملاقات به وشي یو وخت کې او که هغه کافر لاړ الله دې وساتي یا هغه مسلمان ته دې طور پسې کافر لاړې خو بس همیشه دپاره دروازه د ملاقات بنده شوه څه پته لګي د زندګۍ څه پته لګي د خاتمې څه پته لګي پروردګار دې زموږ خاتمه بل ایمان وګرځوي زمارونو حسن بصري وایي چې ده دا خبره وکړه چې با لاړم سلام علیکم پاس مې خپه واړولو هغه وزیر صاحب مه دې کښته دی تا پوهیه چې زه بادشاه سره ملاقات وکړم د هرقل سره هغه نه د نتې مخلم وی بس نه مې اوس ستا ملګرتیا پکار ده او نه د بادشاه باد زما خو سترګې وغړېدلې زما خو سترګې وغړېدلې دا مونږ چې دا جنازه په عملي کوو نو مونږ په دا کور په جومات کې ولې نه کوو لکه دلته جنازه کېږي که نه دلته ولې نه کوو مقبرې له به ځو او بیا شریعت وایي نبي علیه السلام فرمایي چې جنازه دې په مړي وکړه ورته ایثار کړه تر دفنه پورې چې 2 قیراته ثواب دې شي دې کې څه فایده ده اوړي کې به هم مقبرې له ځې او ورسره به ایثارېږې او په ژمي کې به هم ځې ایثارېږې به وخت دې هم ضایع شو دا دې دپاره چې دا مړی په خپلو لاسونو یوستی او دا مړی په خپلو لاسونو قبر ته ښکته کړي او دا مقبره کې د پلار وویني چې او بابا مې مغه دی پروت دی ورور وویني چې ورور مې مغه دی پروت دی او کور والا مو ویلي چې هغه دی پروت دی او بچی مې ویلي چې هغه دی پروت دی زه م ورپسې را روان یم چې ته عبرت والې عبرت کفا بالموت واعظه عبرت والې نو حسن بصري عبرت واغشت
چې عبرت یې واخیست څه ترې جوړ شو جناب یو د ده په علاقه کې یو سړی دی ابو عمر یو ګناه تېر شو قرآن تېر شو قرآن یادول ګران کار دی ورونو یادو ساتئ ګورئ قرآن یادول مستحب دی سنت دی یاد ساتل فرض دی واجب دی یادولو کې دومره ثواب نشته لکه چې په یېرولو کې څونه ګناه ده نو قرآن تېر شو چې قرآن تېر شو اوس هم چې داسې څه مسله پېښه چې خلک یو عالم پسې لاړ شي یو نیک سړي پسې راشي دغه زمانه کې حسن بصري نیک سړي ولا هغې صاحب قرآن نه دا غلطي مې شوې دا ګناه مې کړې ده نو دا بزرګانو په خوا به د علماو بزرګانو سړي له غوندې کلا و چې لږ یو کلا ومه چې آینده لپاره داسې نه کوي وی لاړ شه مکې مکرمې ته هلته یو جومات دی په منا کې مسجد خیف ورته و خیف بني کنانه دغه علاقې نوم دی هلته د ما یو استاز داست دی هغه ته ووایه دعا به درته وکړي الله به درته قرآن د آیت دی پیاده لاړ صاحبه د بصرې نه عراق نه دا خو بلا مزل مکې مکرمې ته ورسېد دی په خپله وایي وی چې مکې مکرمې ته ورسېدم بیا هغه منا هغه جومات ته لاړمه وی د مازدیګر وخت نه لږ مخکې ورسېدم وی چې ور ورسېدم نو هغه چې کوم سړی راته تپوس مې وکړ نوم وی چې دا محراب کې ناست دی دغه سړی وی ما وی چودرې که دا خرش دی څوک دی دعا غواړي څوک ورسره لاس میلاوي ملاقاتونه شروع دي ودرېږه چې مونځ وشي زه به ورشم وی یو سړی راغی د مانځه نه مخکې سپین څادر یې په سره جوړ خو ما ونه پېژن ما ته شا وه زه سره لاس میلاو که واپس لا وی چې ما مونځ وکړه زه ورغلم ورته کېناستم ما ورته خپله مدعو وي چې صاحب زه د عراق د بصرې نه راغلی یم ما نه قرآن شریف حافظ ام قرآن مې هېر شوی دی ګناه شوې ده او ګناه مې توبه ایستې ده او ته د خدای دپاره ما د کلمه وښایه وظیفه وښایه چې ما ته الله واپس هغه قرآن را یاد کړي وی زما د ده په زنګون د الله تاسې ښودې دی وی زه دا سر داسې اسمان ته اوچت کړه او چې سر یې راښکته کړي ما ته چې سوچ وکړه وی چې سوچ مې وکړه قرآن مې یاد واپس الله را یاد کړی تپوس یې رانه وکړو چې توبه دې مضبوطه ایستې ده که نه ما چې ورته بس زه معافي غواړم بیا به نه کوم دا ګناه چې مې کړی ده پستومان یې ما ته وایي چې عراق نه چا راولېږلي بصرې نه مې چې صاحب حسن بصري یاره وایي په حسن دې الله رحم وکړي په دنیا کې زه خلکو کې مشهور کړم تا وختي دا سړی ولیده دا چې د مانځه نه مخکې سپین څادر والا ما سره میلاو شو جومات نه وته مې صاحب ومیلید خو ما ته شا و مې نه پېژن خو تعجب مې په دې وکړه چې د سړي مونځ ونه که او د جومات نه د مانځه نه مخکې ووته وی دا حسن بصري و که نه دا حسن بصري و د هر مانځه نه مخکې د عراق د بصرې نه دلته راځي او ما سره ملاقات کوي د جمع مانځه نه بیا ځان بصرې عراق ته رسوي دې باندې عام سړی د دې دنیا د سوټو دا مازغه چې له چا په عقل کې وي هغه خو دماغ عقل ته ګوري ډېر خلک خو د عقل د وجې نه ګمراهان شوي دي او دا کوم ځای کېږي دا جي د عقل کوم ځای مني طوی الزمان او طوی المکان دا لوی باب دی لوی دروازه ده لوی باب دی چې بعضې وخت انسان ته الله یو کرامت او شرافت ورکړي ډېر کار په لږ وخت کې او ډېر کار په لږه زمانه کې او په لږ وخت کې کول لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لږ وخت کې په سکندونو په حساب کې بیت المقدس ته یا معراج ته رسېږي دا انسان خپل اختیار هم نی الله له کې واچوي دې ته کرامت وایي کرامت د سړي اختیاري نه الله کله وغواړي چې صادر کړي چې ونه غواړي نه صادرېږي نو چا دې تپوس وکړو وي دې مرتبې ته په څو رسېدلې وی دې مرتبې ته هغې د بادشاه د زوی د مرګ په عبرت راورسېدلو زما ورونو دنیا ګټل ګناه نه ده بالکل ګټه رزق حلال ګټل عبادت دی په دا نوټ هم درته لیکلي او دا مفهوم دی د حدیث حلال رزق ګټل او خپلو بچو له روزي حلاله ګټل بېشکه کوه او جومات به جوړ کې لار به جوړه کې غریب سره امداد به وکې حج به وکې عمره به وکې نور چې هېڅ هم د بل د سوال نه خو پې بچې کنه د بل د احتیاج نه خو پې بچې کنه چې جامه دې پې ځان له واخېسته او د جامه کې دې مونځ وکړې دې کې دې ثواب دی او که کور ته دې بچو له بنګلی راوړې ټماټر دې راوړل هم دا نیت کوه چې دا ثواب ګټم نبي علیه السلام فرمایي کمن ولای چې د ښځې په خوله کې اجر یې کې دې اجر او ثواب دی هر شي چې غوټه کور ته وړې خوله کې دا وایه وی دا ثواب ګټم صدقه کوم په دې خپلو بچو په دې ښځه دا فرض صدقه ده د هغې ثواب د نفي نه زیات دی نو مال دولت ګټل ګناه نه د حضرت عثمان ته مونږ عثمان غني وایو دا غني لفظ ورته مونږ لقب یې کوو دی حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه د ډېر مال دولت خاوند تبوک غزا کې 3 میسې لښکر
سامان ټول د مهیا کړی. عبدالرحمن ابن عوف د ډیر لوی مال دولت خاوند، لیکن رو مال او دولت د آخرت په مقابله کې مقصد بنه ګرځي. بس که د آخرت ګټه راله مال بال ته قربانې، او که کوم دی کې د الله او د رسول دا ستا مال پکار شو چې زکات ورکا، دا د هغه پکار دی، ضرور به یې ورکا. حج در باندې فرض کړو، دا د هغه پکار دی چې دا مال ولګوه. جومات جوړیږي یا لار جوړیږي یا بل مسکین ګاونډي دی یا یتیمانان دي، دا هغوی غریبانان دي، دا د الله پکار دی، دی له ورکا. نو بیا به دا مال باندې بروسه نه ساتې، دا به هلته قربانې. زما وروڼو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یو سړی دی دا سوچ وکړي، مونږ دې ته ګورو چې څونه مال به د مرګ نه پس پاتې شي مانه، په دې کې مونږ ټول پراته یو. څو بنګلې به والم او څونه موټرې به والم او څونه کارخانې به والم او څومره جایدادونه به والم، دا خو تا نه پاتې دي که نه. نو مونږ وروستو ته ګورو چې دونه شی ډېر کم چې مانه وروستو پاتې شي. شریعت وایي ټیک ده، وګټه، بچو ته هم پرېږده، نفقه پکې شته، ثواب پکې شته، پرېږده بچو ته خیر دی. خو مخکې ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دې ته مو ګوره چې مخکې مې څه شی ولېږه، ځکه ته چې کوم شي له روانې زیات حاجت خو د هغې ته دی که نه. نو ما د ابو هریره رضی الله عنه خبره درته ونه کړله چې د مرګ په وخت کې جلل او ورته وایي ملګري ولې جارې د خپل دوست سره محبوب سره ملاقات دې کېږي؟ وایي سفر ډېر اوږد دی، سامان راته رقم دی. نو چې حضرت ابو هریره دا وایي نو موږ پکې کم کوجاګان یو. زما وروڼو، دنیا ګټه حلاله، حرامه نه ګورئ. نمبر 1 اوګټه دنیا، بچو لم ورکه، نفقه اوګټه، نصوت هم اوګټه، بچو لم اوګټه ممنوع نه دی. خو اخرت له مخکې ځان له ولېږه چې کوم خواته ور روانې هغه لار ځان ته خشته که. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي دی، راغې سوال یې که، سوال لونو ګورې حرام دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته آواز کوي دې خوا راشه، دا سوال ولې کې؟ حضور پاک مبارک فرمایي چې کم سړی په دنیا کې سوال کوي، د قیامت پر ورځ به د ده په دې مخ د غوښې ټوټنې اډوکې به ښکاري، او دا سوالګری سړی په دنیا کې هم ځان له مخ زخمي کوي، ځکه خلکو ته بې حیا غوندې ښکاري. او په آخرت کې خو ما درته وو چې تش اډوکي پنجرۍ او غوښه پکې نه وي، دا به څومره بدشکله او بدنما ښکاري. الله دې مو ساتي. زمونږ بعضې خلک په دې کوڅو کې دا ملنګان ګرځي، کچکول وسري او د خلکو نه خیر راغونډی، سوال کوي خیر غونډی، او زمونږ خلک بعضې خلک ورته په ډېر لوی نظر ګوري. هلکه شریعت ته به ګورو، د پیغمبر علیه السلام وینا ته به ګورو. کم سړی چې سوالګر دا حرام خور دی، چې سړی حرام خور شو او سوال کوي، دا لوی سړی د کم ځای نه شو. کم سړی چې سوال کوي او د کوڅو نه خیر راغونډی او چغه وایي خیر راکې، او کچکول په کچکول دا حرام ګورې نه حلالېږي، چې ګنې کچکول کې دې واچو نو دا به حلال شي، او که نه کچکول کې دې نه اچولې نو دا به مرداری. او نه د یو زیارت او د یو نیک سړي په نوم ګورې حرام حلالېږي. دا وایي دا پیر بابا کچکول دی او د هغه لپاره غواړم، او څوک وایي دا د کاکا صاحب دی، او څوک وایي دا د اټک بابا دی، او څوک وایي دا د کواټ بابا دی، او دا راکې او کوڅه په کوڅه کچکول غونډی. د هېچا په نوم هم حرام نه حلالېږي، دا یاد ساتئ. دا زما خبره نه ده، دا د حضور پاک مبارک د وینا معنا مې درته ذکر کړه. که حرامو باندې سړی د دنیا کلمې وایي او ته په حرامو د دنیا د الله نوم والې او د پیغمبر نوم والې او د نیکانو اولیاء او صالحینو نوم والې، ځان دې نور هم برباد کړ. نو کم سړی چې کوڅه په کوڅه ګرځي، چا سره بیزو د شړنګی او ګډی او چا سره بل شی د شړنګی او کوڅه په کوڅه د زیارت نوم اخلي او حرام مال د سوال راغونډی او مونځ ټکې نه کوي، چرسونه څکي، دا د خدای په نید مردار دی. دا نیکمل حلال خور نه، دا حرام خور دی، دا پیسه مرداره پیسه ده. نو هغه سړي سوال کو، نبی علیہ السلام ورته وی کور در سره څه نشته، شا به لاړ شه ورشه کور در کره څه دي؟ نو یو زوړ څادر او شلی او یو زوړ د لرګي جامو دی راوړل. نبی علیہ السلام مبارک وی دا به ما نه څوک والي، خرڅولې وله.
یو صحابي وی دا صاحب ظالم په 1 روپۍ په 1 درهم. نبی علیہ السلام وفرمایل من یزید دا روپۍ نه به زیات څوک ورکړي بولي پې کوله لکه زمونږ دا خلک چې بولي کوي دا بولي جایز ده. بل صحابي وی صاحب دې له پې نو سامان هم واخله وی قسم دی چې دا حلال مال چې تا په خپلو لاسونو وګټه دا د هغې حرامو نه د الله په نزد ډېر بهتر دی د کم په وجه چې د قیامت په ورځ به ستا په مخ دغه وخت یو ټوکړه نی. یو بل صحابي دی ګوره حلالو کې ډېر بې برکتي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې مدینې شریفې ته حضور پاک مبارک هجرت وکړ نو یو انصاري او یو مهاجر یو بل سره رونه کړل رورولي ولا جوړه کړه د مدینې او د مکې د خلکو رورولي جوړه کړه وی چې ستا مړ شي نو میراث به د دې ګورې وړي او که دې مړ شو میراث به یې توړې نو د مکې مهاجرو سره څو چې د هغې نه به هغوی میراث وړی او د مدینې انصارو قسم دی او حد وکړه د رورولۍ دې چې کم صحابي سره رور کړی او ته وایي وی ته خو زما رور شوې نبي علیه السلام زما رور کړی وی او وی ښه نو زما مال د سره نیموم غوټ نیم بس زما مال ستا شي او نیم به زما شي او وی 2 مې ښځې دي نو راشه یوه پکې خوښه که دا نه چې کومه مې ناخوښه د هغه دله در کوم ته پکې خوښه که 2 ښځې مې دي یو پکې ته خوښه که نو چې کومه پکې ستا خوښه شوه زه به طلاق ورکم ابه ستا شي د دې نه زیاته قرباني بله کیدی شي سوال نه پیدا کېږي. او ته څه وایي وی یو په ست ښه ښکاري او بل وی په نه خوراک ښه ښکاري هسې نه چې ته ورته ست وکړې او وایي ښځه دا خو ډېره ښه خبره ده به دا یو پکې زما خوښه ده دې له ورځ ورکوه. یو سړی وي دریاب نه پورې غاړه نست و ډوډۍ وله راغلې وه او بل د دریاب نه بلې غاړه کې و نو د خو دا خیال دی چې دریاب نه هغه نه خو دې راتلی نه شي پول خو شته نه هلکه وی ډوډۍ خورې هم د نر بچو ټوپ ورسره وې پړسو او د پاسه پې سور شو او د دې خواله راغی چې راغی وي کم ځای کښېنمه وی د ما په دې خولې د پاسه کښېنه چې تا ته ما ست نو یو په ست ښه ښکاري او بل په نه خوراک نو هغه ورته ست وکړه چې مال د سره نیموم او ښځې مې 2 دي نو یو به طلاقه کم خو چې ستا پکې کومه خوښه او تا ته به په نکاح کم او ورته څه وایي بارک الله فی اهلک او مالک وی ستا په دې کور په دې ښځه کې او په دې مال کې د الله برکت واچوي دلونی علی السوق ما ته بازار وښایې زه په تجارت پوهېږم چې ځان له څه تجارت پیدا کړي لار بازار یې ورته وښوم الله وله ګټه ورکړه ګوره د حلالو برکت ته. یو څو ورځې پس د حضور پاک مبارک سره میلو شو نو په جامه باندې د ښځو رنګ و د ښځې چې کوم په واده کې کومه خوشبویي او رنګ پورې کوي هغه په جامه لګېدلی و حضور پاک خو پوه شو چې دا خو صحابي دی په ناجیزه خو به ښځې ته نه نږدې شوې هلکه وی داسې دي وی صاحب واده مې کړی دی وی کوم ځای وی په انصارو کې وی ولیمه دې کړې ده او که نه اولم ولو بشاتن وی یو ګډ ولیمه وکړه که نور دې وس نه کېږي یو ګډه لال کا صحابه ډېر بې تکلفه ژوند دی ګوره حضور پاک مبارک سره صحابو څونه مینه وه ځان به یې ترې قربانو او وعدې دی نبي علیه السلام ته یې غږ نه دی کړی بې تکلفه واده مونږ په ودونو کې تکلفات کوو لکونه او زرګونه روپۍ لګو نو ودونه راته ګران شي نو هلکان هم بې واده ګرځي ګینکۍ هم اکثر بې واده په کور پاتې شي. خدای پاک د هغې حلالو مال کې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه برکت واچو څونه برکت اوس واوره چې دې کله مړ شو نو 4 ښځې ترې پاتې شوې او د 4 ښځو اولادو نو دا یوه ښځه ورته وایي د خلکو ته چا چې میراث تقسیمو وی زه د خاوند په مال کې چې زما کوم پوری سره سي ان غواړم نغد مال کې لږ غوندې شی راکې مریان دي هغې کې نه غواړم په اسونو کې نه غواړم په ځمکو کې نه غواړم او دارنګې په غلامانو کې نه غواړم په کورونو کې نه غواړم ګډو چیلو کې نه غواړم نغد مال کې خپل حصه نه غواړم لږ شی راکې نو چې هغه خپل حصه رسېدله نو هغه 32 وه ځکه د ښځو 8 کېږي چې اولاد یې وي او چې بیا 8 په 4 ښځو تقسیمې 8 4 32 د یوې پکې 32 کېږي نو 32 هم نه غوښته لږ یې غوښته نو 80,000 پونډه یې وله ورکړل دا معمولي غوندې دا د حلالو برکت رونو په حلال مال کې چې کم برکت دی دا په حرامو کې نشته خو له ټینګول ورته ګران دي.
دوی امامان دی امام شافعي صاحب رحمت الله علیه او د دویم نوم دی امام احمد ابن حنبل. امام شافعي صاحب استاد دی او احمد ابن حنبل شاگرد دی او ډیر نږدې شاګرد دی او امام احمد ابن حنبل غوندې د زمانې ولی الله ازبرګ په دغه زمانه کې بل نو ډیر نیک انسانو. نو یو ځل امام شافعي صاحب چې دی نو دی په یمن کې اوسېده او احمد ابن حنبل دا په مصر کې دغې طرفونو کې اوسېده. نو امام شافعي صاحب یو قافله تلله نو هغې له یو خط ورکړ وی یاره تاسو چې دغه علاقې ته لاړ شئ هلته زما یو شاګرد احمد ابن حنبل یې نوم دی زما دا خط وله ورکړي. قافله چې لاړه احمد ابن حنبل ته د خپل استاد د شافعي صاحب خط ورکړ هغې کې یې ورته لیکلي و چې زما محترمه شاګرده احمد ابن حنبل ډېره زمانه وشو چې زما ستا ملاقات ونه شو. زوی مې غواړي چې زما ستا ملاقات وشي نو تا ته چې کوم وخت کې فرصت یې ته په کلي نو ما ته جوابي خط راولېږه چې زه ستا ملاقات له درشم. ګوره دونه د ادب او د احترام دی او نه وي چې ته راشه ملاقات له نه چې تا ته کوم وخت فرصت یې چې زه ستا ملاقات له درشم. هم شاګرد لویي پکې نه وه کبر پکې نه بس پوه شو وی حضرت قافلې له خط ورکړه وی په پلانکي تاریخ په پلانکي ورځ زه در روانېږم ستا ملاقات له چې تاسو چېرته لاړ نه شي. امام احمد ابن حنبل د خپل استاد د امام شافعي صاحب ملاقات له را روان دی چې په کوم ورځ قافله را رسېدله نو شافعي صاحب خپلو شاګردانو ته وی زما یو شاګرد دی احمد ابن حنبل یې نوم دی اخو ټولې دنیا پیژنده د احادیثو لوی امام دی او د فقه د هغې استقبال به کوو. نو ټول شاګردان راووتل د علاقې کې څومره خلک خبرېدل چې دا دونه علما سپینګري او دا امام شافعي صاحب په خپل او د هغه شاګردان دي موږ به موځو عوام هم ووتل. بادشاه چا نه تپوس وکړه لکه دا جلسه جلوس ته څه دی وی دا د امام شافعي صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل را روان دی د هغې استقبال له خلکو ته دی ښه دومره لوی سړی دی چې شافعي صاحب او دا ټول علما استقبال کوي هلکه وزیرانو موږ به هم استقبال له لاړ شو. بادشاه سره د وزیرانو او د ممبرانو مروت ټولې لارې کوڅې ډکې دي. قافله راورسېده احمد ابن حنبل پکې د ملاقات سلام کلام وشو. بادشاه وی شافعي صاحب ته وی حضرت ستا دا میلمه به زه میلمه کوم دی به ما سره شاهي محل کې میلمه او ډوډۍ به وله زه ورخوم. ورونو امام شافعي صاحب ډېر زیات مهمان نوازو میلمه دوست انسانو. بادشاه ته یې ویل نه صاحب دی به زما میلمه ما راغوښتی دی او زما د ده د ملاقات شوق او چې دی زما میلمه نو صاحب ته او ستا وزیران به هم پکې میلمانه یې. درستخان ولګېد احمد ابن حنبل دی ورسره نور ملګري دي او امام شافعي صاحب دی د هغه شاګردان د علاقې علما بادشاه وزیران په درستخان ډوډۍ پرته ده ډوډۍ خوړلې کېږي. ورونو که ستاسو خیالي نو خلک په ډوډۍ کې میلمه ته نیر ګوري چې د څه خوښ دي او دې څه خوري او څه ته یې ضرورت دی اوبو ته شربت ته ډوډۍ ته ترکارۍ ته. نو د خلکو نظر هم احمد ابن حنبل ته ډوډۍ خلکو وخوړه او لاسونه بند کړل او دی همغسې لګیا دی ډوډۍ خوري او زر زر لګیا دی. نو چې زر زر هم خوري او د خلکو نه وروسته هم بس کوي نو دا د دې خبرې نښه ده چې دا سړی ډېر وږي او یا ډوډۍ ډېره زیاته خوښه ده. نو بادشاه هم ورته داسې پترس ګوري وزیران هم ورته ګوري او چې څوک خدمت کوي هغې هم ورته ګوري او خلک یو بل سره خاندي چې عجیبه نیک سړی دی. شافعي صاحب د ده صفت کو چې دا ډېر لوی بزرګ سړی دی دا بزرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري دی خو لګیا د خلکو بس کړی او دی نه بس کوي. چې ډوډۍ کله وخوړلې شوه او درستخان اوچت شو احمد ابن حنبل له یو کوټه په خپل حجره کې ورکړه وی ته به دلته قیام وکوې ښه صاحب او شافعي صاحب کور ته لاړ. نو د امام شافعي صاحب داسې وړې وړې لوڼه وې ماشومان د 6 کالو د 7 کالو چې هغې بار دا خدمت کو چا سره کنډول د لسۍ و چا سره د اوبو هغې رالل پلار ته وی شافعي صاحب ته وی بابا وی میلمه پکې کوم یو احمد ابن حنبل ګوره طنز پرې کوي ای بچې دا ما ته چې مخامخ ناستو وی دا هغه بزرګ انسان و چې تا وی ډېر زبرګ دی وی او که نه بچې دا د احادیثو استاز دی او د فقه امام دی بچې هم دغه دی وی زبرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري لکه راځه چې وخوړه. نبی علیه السلام خو فرمایي چې ډوډۍ به سړی خېټه 3 ځایه کړي 3 سیبه کې نو په یو حصه کې به ډوډۍ ور واچوي
په بله حصه کې به اوبه ور واچئ او درېیمه حصه به هواله پرېږدئ چې دا هوا پکې ځي راځي. په دې فارموله که چا عمل وکړه ناجوړه کېږي به نه، د ډېرو بیمارو نه به خلاصي. مونږ خو په دې فارموله عمل نه کوو. د اوبو ځای هم په ډوډۍ ډک کړو، د هوا غم ډک کړو، او نو بیا پکې نه د اوبو ځای وي او نه پکې د هوا ځای وي. نو د جومات په پول د یو سر نه بل سره پورې رغړو رغړو او خاص ګرمي کوي چې په سب کې ته بل ملګری تنګ وي. او بیا په رمضان کې تر راولو څوک چې ته ورتي شي یاره جینو بس ډېرې اوبه مې څښلې دي، شربت مې څښلی دی، نو اوس نشم وتی نو ودرېدې نشم. هغه شربت پرې زیاتي وي شی پرې کوړه مې کوړه ګورې رمضان را روان دی، احتیاط کوئ. نو دا ډوډۍ څوک دا ګوره د سنتو دورو د حضور پاک مبارک ته نږدې زمانه وه، نو ماشومان جینکې هم په سنتو پوهېدی. نن مونږ لوی خلک مولیان او طالبان او شیخان او صوفیان هم د سنتونو نه یو خبر. هغه ماشومان جینکې وې او د سنتو خلاف ورزي کړه پیغمبر علیه السلام، قسم دې په هغه سنتو هغه جینکې خفه وي. بابا دې تعلیم وای دا د سنتو خلاف ورزي وکړه، دونه ډېره ډوډۍ وخوړه او ډوډۍ دونه زر زر وخوړه. ګوره حضور پاک مبارک وي ډوډۍ به زر زر نه خورئ، په قلار قلار به خورئ. ژوند به پرې ډېر وی چې دا ډوډۍ پوره معده شي، چې معدې ته ورسي چې په اسان هضم شي. سوځېدلې ډوډۍ به نه خورئ، حدیث پاک کې راځي. اوس ډاکټران وي سوځېدلې مه خورئ، وجود ته نقصان ورکوي. ډېره ګرمه ډوډۍ به نه خوري. نبي علیه السلام فرمایي دا ټولو باندې که موږ په احادیثو نظر وکړو. هغه یو سړی سلی یو حکیم مدینې شریفې ته هلته یې دوکان جوړ کړ. څه موده یو مریض نه راته تپوس یې وکړ، وایي ستاسو په دې علاقه کې مریض نشته؟ ما خو دوکان کړی دی او څوک رانلل. وایي نه مونږ کې خو مرض نشته. وایي ولې؟ وایي مونږ د پیغمبر علیه السلام په دې د قرآن شریف په دې یو آیات عمل کوو چې کولو وشربو ولا تسرفو، خوراک کوه او اسراف پکې مه کوه، اوبه څښه په اسراف پکې مه کوه. خوراک کم کوو، اوبه کمې څښو، بیماري کم ده. نو موږ د نبي علیه السلام په سنتو عمل نشته، نو خراب خوراکونه خورو او بې ځایه حرام خوراکونه خورو، هغې راله په وجود کې سل او زر بیماری پیدا کړي دي. وی ښه بابا دا هغه ستا لوی زبرګ شاګرد و چې داسې ډوډۍ وخوړه. او یې بابا په شرمونې وشرمولو، خلکو یو بل ته کتل او خندلې. د بادشاه وزیرانو هم کتل چې شافعي صاحب داسې میلمه راوستل او صفتونه یې وله کول، او علما هم خندل. شافعي صاحب بچو ته ویلو نو وی زم پې پېښ شومه چې خوراک یې د سنتو نه خلاف کړی دی. نو زه ورته ویلی شم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه، چې سړی راوم غواړی او میلمه مي او بیا ورته وایي چې ډوډۍ دې هم ډېره وخوړه. زه ورسره څه وکړم؟ ما محسوسه کړه، خو څه ورسره وکړم؟ امام احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وایي حضرت ما ته ځان له کوټه کې بستره برابر کړه. وی ښه ډېره ښه ده. ځان له کوټه کې ورته بستره برابر کړه او ماشومانو ته یې ویې لوټه ورته اوبو ډکه کېږدئ، ولې که د شپې پاکي او دس به کوئ. هغې ورته کوزه ډکه کېښوله چې سار مانځله دي جومات ته لاړل، ماشومان یې جینکۍ ورلې چې بستره برابر کړي، چې ویې کتل کوزه همغسې د اوبو ډکه پرته وه. چې شافعي صاحب واپس راغی، وی بابا ناشنا زبرګ دې راوستی دی. بچو بیا ولې؟ وی ټوله شپه خوب کړی دی، تهجد یې نه دی کړی. ماشومان یې پرې خفه وي. وی تاسو ته څه پته لګي؟ وی چې مونږ ورته کوزه سینګ ډکې ایښودې وه، همهغسې ډکه پرته وه، نو چې دا اودس ونه کړو نو تهجد یې د کوم ځای نه وکړل. شافعي صاحب ورغی احمد ابن حنبل ته وی احمد ابن حنبل چې خفه نه شي، زما میلمه او زه په تا خوشحاله یم چې راغلې، خو یاره ټینګ نه شوم، یو دوه تپوسه درنه کوم. وی وایه صاحب؟ وی تا دا بېګا ډوډۍ ډېره خوړلې ده، چې زما ډېره ډوډۍ مو خورې در باندې خوشحاله یم، خو د سنتو خلاف ورزي دې کړې ده او زر در دې خوړلې ده. ما له خپلو ماشومانو جینکو لونو پیغور راک او خلکو یو بل ته اشارې کول، او دویم دا چې بېګا دې تهجد نه دي کړی. ما له هغه خپلو ماشومانو لونو پیغور راکه چې دا ستا شاګرد دی، لوټه چې مسینګ ډکه ایښودې وه هغسې ډکه پرته ده. دا ستا دا حالت د کله نه بدل شوی، ته چې ما سره شاګرد یو خو ته بل شان وي، دا د نه څه جوړ شوي دي. احمد ابن حنبل ورته وایي استاد جي لږ صبر به وکړې، زما جواب به واورې بیا چې ته څه فیصله کې نه کوو. وی چې ستا دې ډوډۍ ته بېګا زه کېناستم، زما د قسم په الله چې ستا د دې ډوډۍ په شان حلال رزق ما ته په زندګۍ کې نه دی ملو شوی. ما هغه ډوډۍ ته کتل، ما په دې خپلو سترګو لیدل چې د الله پاک برکات او تجلیات او انوار پرې نازلېدل. دې ته کشف ویل کېږي.
دا په دې سترګو هغه څیزونه ویني چې هغه عام خلک نینی، د زړه په سترګو ورته ښکاري. لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای، حدیث کې راځي وي چې څوک اودس کوي او دې په مخ اوبه واچوي نو د مخ ګناهونه ترې اودس اوبو سره ورځېږي. که په خولې څه ګناه کړي، په سترګو یې کړي، په غوږونو یې کړي، او چې دې په لاسونو اوبه واچوي نو په لاس چې کوم واړه ګناهونه کړي هغه ته اوبو سره لاندې پرېږدي، او چې پر پو باندې اوبه واچوي نو چې کوم ګناهونه یې په خپو کړي نو هغه ته اوبو سره پرېږدي. امام صاحب وایي دا ګناهونه مونږ ته په سترګو ښکاري کې غورځېږي. وره ګناه خو په سترګو نه ښکاري، خو دا یو کشف شو. یا شاه ولی الله صاحب د دې حدیث لاندې لیکي چې نبی علیه السلام فرمایي کله په یو انسان یو مصیبت نازلېږي، وی دې دعا وکړي، وی هغه دعا اوچته شي، هغه مصیبت سره دغه راووایي، مصیبت په شا کړي. نو شاه ولی الله صاحب وی مونږ ته په سترګو ښکاري، وی مصیبت را رواني او چې دعا وکړو یا دعا راته ښکاري چې دې هغه مصیبت له دغه راورکړي نو واپس یې کړي، دې ته کشف ویل کېږي. نو احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وی قسم په الله که په زندګۍ کې مې ستا د دې حلال طعام په شان طعام چې ته لیدلی د الله تجلیات او انوار او برکات پې نازلېدل، ایمه کې احمد نن د حلاله ډوډۍ مونتې ده او څومره ډېره چې خوړې شي وخوره. نو ما په دې وجه ستا ډوډۍ زر زر خوړه او ډېره مې خوړه، په دې غرض مې خوړه چې داسې حلال رزق مې چېرته لیدی نو مونتې مې نو. او ته هغې حلال ډوډۍ په ما کې دوه صفته پیدا کړل، یو د علم او یو د عمل. وره مونږ چې ډوډۍ وخورو نو بیا ګرځېدی نه شو، مونږ نه شو کولی او اسویلي کو اوږده اوږده، دا ولې ډوډۍ کې فرق دی، ډوډۍ کې لانجه ده. او حلال خوراک ته ګوره او صفت پیدا کولو ته ګوره، وی دوه صفت یې راله پیدا کړل، یو د علم او یو د عمل. وی د علم صفت یې راکې دا پیدا کړ چې بېګا مې سوچ کو د قرآن شریف او د حدیثو نه مې مسلې رایستې، ځکه امامان ته ته وایي، امام د فقه دې ته وایي چې د قرآن او د حدیث نه مسله راوباسي. وی د یو یو آیت نه او د یو یو حدیث نه مې په سوونو او په زرګونو مسلې راووستې. او عملي صفت یې راکې دا پیدا کړه چې بېګا صاحب ما خوب نه دی کړی، د ماسخوتن په اودس مې د سار مونځ کړی دی، ځکه ستا کوزه او لوټه ډکه پرته وه، ما وله ګوتې نه دي ورونه. دا د حلال رزق زما رونو برکت دی. حلال رزق چې څومره سړی خوري نو ژوند کې به هم خیري او په آخرت کې به هم خیري، الله به هم ترې خوشحالي، فرشتې به هم ترې خوشحالي او مخلوق خدا به هم ترې خوشحالي. احمد ابن حنبل په زندګۍ کې یو ځل کور ته راغی، بیبي ورته ډوډۍ کېښوده، چې دن وری اوچته کړله نو واپس یې کېښوده، وی دا خو حرامه ده، ما له د حرامو بدبویي راله، دومره د کشف خاوند. بیبي ورته وی صاحب اوړه تا راوړي دي، مالګه ستا ده او خشاک تا راوړی دی، نو حرام پکې د کومې راغلی؟ وی بس ما له د حرامو بدبویي راځي نو سوچ به وکړو. او یاد مې شو خمبیره مې د پلان کې کوره راوړې ده، معلومیږي دا چې د خمبیره کې څه چلو، ډوډۍ ونه خوره. وی داسې وکړه چې دا ډوډۍ کېده او که څوک سوالګر فقیر راځي هغه لی ورکړه، خو دا ورته ووایه چې احمد ابن حنبل ګورې نه خوري، چې سوالګر به راغی سوال به یې وکړه، ډوډۍ به یې ورولېږله. وی دا ډوډۍ مونږ کره ده احمد ابن حنبل نه ده خوړلې، نو هم داسې سوالګري نه لکه دا زمونږ د زمانې سوالګري چې پنځه د لشتۍ یا د لسټونه شتۍ په زور یې د نه پېښور کې یو زه په لار روان وم چې لکه کوټې غوندې زما د خپې ته چا راټوپ کړې، ما ډو خیال نو داسې پوټینې غوندې سوکالو، خدای پاک ویرېدم چې دا څه شي راپورې وجنګېد چې مې وکتل خپله او چاکلکه نیولې ده او پورې یې ځان ویشا بخت خپې ته یې راکوه، ما یې لیک نیک بخت اپا کړه، ما نه دغه لاسونه ټول جامې دې ټولې څخه ګنده کړې، دا څه کوې؟ ښه دا ښځې وي دا پلیتې ښځې، خدای دې زموږ دا معاشره په خیر خلاصه کړي. او د سوال په داسې انداز غواړي چې د ګناه دعوت خلکو له ورکوي، دې ته کتل ګناه دي، حرام دي، دې خلکو له پیسې ورکول حرام دي. دا مونږ په دې پیسو دې سوال سره بلد یې کړي چې د ګناه کار کوي او د ګناه په انداز سوال کوي، دې له پیسې مه ورکوئ، راته یې هم خو دې له پیسې مه ورکوئ، دا نور هم بلدېږي. نه هغه سوالګر هم داسې نو وی ښه احمد ابن حنبل نه ده خوړلې، وی چې هغه نه ده خوړلې زمونږ څه کار دی چې مونږ یې خورو. یو ځل امام احمد ابن حنبل پورته تپوس وکړو، وی هغه ډوډۍ چې ما نه خوړه څه شوه؟ وی صاحب نه تا خوړه نه سوالګرو خوړه، مونږ د دجلې دریاب ته وغورځوله. امام احمد ابن حنبل په خپله زندګۍ کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړه، دا ډوډۍ به د کوم کب ګېډې راته دي،
حالانکه په شریعت کې داسې کب خوړل ګناه نه ده. کب مکلف نه دی، کب ته که حرام خوراک هم واچوي او هغه وخوري او یو سړی هغه کب وخوري نو دلته ګناه نشته. لیکن دا د هغې احتیاط و، حلال خوراک به یې خوړه او د مشتبه نه به یې ځان ساته. وروڼو برکت یې سو تل کرته رب العالمین په خوب کې لیدلی دی. تل کرته یو کم تل کرته چې ولید نو په تلم کرته یې وی یاره ویله کې مې یو سوچ راغی که دې سلم کرت مې لولید یو تپوس پتې کوم. څه تپوس پتې کې؟ دا تپوس پتې کوم چې الله هغه شی راته وښایه چې تا ته پې بنده ډېر زیات در نږدې کېږي. نو چې په سلم کرته الله په خوب کې ولید وی الله یو سوال درنه کوم، وایه هغه شی راته وښایه چې تا ته پې بنده ډېر در نږدې کېږي. وی دا زما په کتاب په قرآن باندې څوک چې د قرآن شریف تلاوت څونه زیات کوي هغه همره به دې ما ته زیات را نږدې کېږي. نو عجیبه تپوس دې کوي بفهم او بغیر فهم. صاحب که سړی په معنا پوهېږي او که پې نه پوهېږي، ځکه ډېر خلک تلاوت کوي په معنا یې پوهېږي او د عوام وروڼه خو چې تلاوت کوي په معنا یې نه پوهېږي. نو په کومه طریقه چې تلاوت وکړي تا ته د نږدې کېږي؟ الله وایي قرأ بفهم او بغیر فهم. که پې پوهېږي او که نه پوهېږي خو چې ژبه پرې رقی ما ته او پرې زیات را نږدې کېږي. دومره لوی شخصیت زما وروڼو او اطلاعات هم په نیکانو ګوره ډېر راځي. بعضې وخت یو نیک سړي باندې ته ازمایش راشي، خلک وایي دا جوړ د خدای قهر او غضب دی. په دې یو لوی ابتلا راغلی و. کومه زمانه کې چې دی و د هغې زمانې چې کوم بادشاه و هغه معتزلي و. دا یو خراب عقیده وه د معتزله په هغه زمانه کې. او یو لویه مسله تاسو پرې نه پوهېږئ، طالبان او ملیان پرې پوهېږي، مسله د خلق القرآن. هغه د بادشاه جدا نظریه وه، د جدا نظریه وه. بادشاه راونیوه او کوړې یې وله ورکولې او په کولاو مجلس کې د دنیا په زرګونو خلک دي او د شاګردان هم تللی دي او جاري خلک چې زمونږ د علاقې لوی عالم او سپینګري شیخ الحدیث د احادیث استاد دله به نن دورې میلاویږي. څوک تماشې له تللی دي او څوک دې سوچ له تللی دي چې دا به صرف کېږي، دا ظلم دې سپینګري سره به دا ظلم دومره ټینګ کېږي. او رښتیا خبره چې مې که نه نو د سپینو ډکو نه الله وایي ما له حیا راځي. او که یو سړی ډېر جاتیم وکړي هلکه ولې تا ورته غږ نه کوو؟ یاره د سپینو ډکو لحاظ مې وله وکړه. د سپینو ډکو خلک لحاظ کوي. د سپینو ډکو سره بوډا سپینګیرې او بیا د حدیث استاد یو روایت کې 6 لکه راځي، یعنی یو قول کې، او په بل قول کې علامه ذهبي لیکلي دي چې د نبي علیه السلام د 100 احادیثو حافظ و. قرآن شریف 6.5 آیات دی، تقریبا لکه د هغې نه هم کم. نو تا اندازه لګوه چې څونه قرآن شریفونه به د دې نه جوړېږي، ځکه یو حدیث د آیت برابر دی، بلکې بعضې حدیث د آیت نه غټه وي. نو د 100 د نبي علیه السلام د احادیثو حافظ په یادو یاد او قرآن شریف هم ورته په یادو یادو. تاسو اندازه لګوئ چې داسې سپینګیري او لوی عالمي او دې ډوډۍ وله ورکوي چې دا به څه حال و. نو جامې یې ته وویستې د غریب نه او یو لنګوټې یې ورته و، په پرتوغا کې ورته یو لنګ غوندې وتړو او بل یې وکړېجو او جلات ته یې وهې په دورو. شاګردان یې مغالو کې غریبانان ناست دي. نو چې لومبی کوړی ورکړه نو دی وایي بسم الله، چې دویمه کوړی ورکړه وی الحمدلله، چې دریمه کوړی وله راوبروله وی چې الله ما له څه لیکلي دي حقه به رارسېږي د هغې نه زیات نشي رارسېدی. چې بله کوړی راوبروله وی القرآن غیر مخلوق، کلام الله غیر مخلوق، هغه خپله مدعی وي چې پسې واو. نو چې بله کوړی وله راوبروله نو پرتوغا کې وشلېده. چې پرتوغا کې وشلېده نو چې څومره شاګردان دي د شاګردانو چغې کړي چې خدایه ځکه په درو باندې دی والی کېږي، خو زمونږ وایي مړ به شي نو سړی خامخا مري. لیکن دا خو چې د پرتوغاښ وشلېده او دا لنګوټې ته وغورځېږي، دا غریب خو رسوا شو. تاریخ به څه لیکي، خلک به څه وایي، او سپینګیري ملا دی او خلکو ته شاده دا خو د ډېره غټه بېعزتي ده. وی دغې وخت کې د دا سر داسې اسمان ته اوچت او بیا سر راښکته کړ. نو یې پرتوک په خپل اوچت شو، خدای پاک یې عورت ښکاره نه کړ او د پورې پیوست شو. یعنې پرتوغاک چې کولو شي نو پرتوک کې سا خو نه ده چې اوچت شي، په خپله پرتوک اوچت شو او د پورې پیوست شو. په یو کم 10 کوړه بېهوشه شو.
بادشاه شاګردانو ته راشي دا ملا صاحب هم یو سی بېهوشه یم چې کله هوش کې راغی او لږ برابر شو شاګردانو یې تپوس وکړو وی صاحب چې دا یو کوړی دله راوبروله او پرتوغاښ ته وشکلېده نو په موږ هغه وخت چې په موږ کم تېر دی نو خدای دې په دشمن هم هغه وخت نه راولي او بیا تا سر اوچت که اسمان ته او پرتوګ په خپله اوچت شو در پورې پیوست شو دا ولې وی دقه وخت ما سره هم ډېر غم شو وی ما الله ته سر پورته که او ما وی چې یا رحیم و یا ودود یا ذا العرش المجید ای رحیم ذاته ای زما دوسته خدایا ای د لوی عرش خاونده خدایا ای د لوی بزرګۍ خاونده خدایا اسألک بعزتک و قدرتک و سلطانک ستا په لوی عزت او ستا په لوی قدرت او په لوی طاقت او بادشاهۍ د نه سوال کوم ان كنت على الصواب فلا تهتک ستري که زه په حق یم نو زما پرده خدایا ما اخلي ګوره بیا هم شرط ولګوه الله سره که زه په حق نه یم نو چې څه کېږي به خو که زه په حق یم نو خدای زما پرده ما اخلي نو زه په حق وم الله مې پرده وانه غشته امام شافعي صاحب رحمت الله علیه چې استاد یې دی هغه ورته سوال جواب راولېږه احمد ابن حنبل ته وی صاحب وی دا چې کومو جامو کې تا دورې وخوړلې او ستا د وجود وینه پې پرته ده دا جامې ماله په تحفه کې راولېږه خو چې وینه وینځې استاد یې ولی تحفه کې ولېږلې شافعي صاحب نه چا تپوس وکړو وی په دې جامو به څه کوې چې دا د وینو جامې د احمد ابن حنبل راغوښتلې وی زما به دا وصیت چې کله زه مړ شم نو ما له کفن زما دې شاګرد په دغه وینو والا جامو کې راکې چې په یو مسله کې دې غریب پکې والی شوی دی که د قیامت په ورځ زه الله ته مخامخ شم او یا په قبر کې ما نه تپوس کېږي چې څه عمل دې راوړی دی ویم به چې شافعي سره یې عمل نشته یو شاګرد مې جوړ کړی او په یو مسله کې په ظلم والی شوی دی او په جامې د عصري وینې پرتې دي الله دقه مې د نښې دپاره درته راوړي